د مهربان خدای تعالی د لوی نوم سره د سلام په پیل درنو کتونکو ستاسو پام راوړم د انډس نیوز نتورک خبری سرویس ته. ویان حبیب الله همدرد. نن د میلادي کال 2023 د فروری د میاشتې 8 نیټه د شروع ورځ ده چې د اسلامي کال 1440 د ازبرګي میاشت د 14مې نیټې سره سمون خوري. د ټولو نه اول په هډلاینز یو نظر. صدر مملکت عارف علوي لخوا الیکشن کمیشن ته د الیکشن تاریخ اعلانولو لپاره خط لیږل. د الیکشن په هکله د پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي خبرې اترې. د مټې تحصیل سربانډه سیمه کې د ډاټسن پرېوتلو له وجې 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکول. تخبایي کې د تربیتي الوتکې پرېوتلو پیښه رامخې ته کېدل. مټه دارالقرآن گلشا مدرسه کې د ختم قرآن او دستاربندۍ دستوره تابع کېدل. د مټې تحصیل کوري اسټیډیم کې د فیصل 11 کرکټ ټورنامنټ پایلوبه ترسره کېدل. د مدرسه رابعه بصري للبنات شوخدړې محتمم خصوصي پیغام او باجوړ کې د کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو کس جوبل او دویم مشر وژل کېدل. د خبرونو تفصیل لرازو د وړې شاندمې نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبري سرویس لپاره موږ سره مرسته کړې صحت هسپتال اینڈ صحت فارمیسی کالج. په صحت هسپتال کې د هر قسم ساده او پیچیده ناروغیو علاج د سپیشلیست ډاکټرانو په لاسونو کېدلی شي. د دې نه علاوه تاسو د صحت کارت د لارې مفت علاج نه هم فایده اخیستلی شئ. صحت هسپتال شینباغ کوزه درشخیله سوات. خیبر الیکټرانکس. د خیبر الیکټرانکس نه تاسو هر قسم الیکټرانکس سامانونه د 15 نه تر 20% رعایت سره ترلاسه کولی شئ. خیبر الیکټرانکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات. پروپرائٹرز فضل اللہ اینڈ انعام اللہ. HP Group, HP Tiles and Sanitary, HP Foam and Parda, HP Carpet and Furniture, HP Telecom Service. HP Group, Mata Swat. ہیرا گرل اسکول اینڈ کالج باغڈیری روڈ سمبٹ مٹا سوات. او اوس د خبرونو تفصیل. صدر مملکت ډاکټر عارف علوي لخوا چیف الیکشن کمیشن ته خط لیږلی شوی چې پکې د الیکشن د نیټې د فوري اعلان لپاره ویل شوي دي. یاد خط کې چیف الیکشن کمیشنر ته د صدر مملکت ډاکټر عارف علوي لخوا ویل شوي چې د آئین پاکستان تر مخه د اسمبلیانو د تحلیل په صورت کې د 3 میاشتو دوران الیکشن کول پکار دي. باید الیکشن کمیشن د اسمبلیانو د تحلیل وروستو د الیکشن د نیټې اعلان وکړي. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې د پاکستان په آئین کې الیکشن په وخت کېدل ضروری دي. د آئین تر مخه د اسمبلی تحلیل وروستو انتخابات په 90 ورځو کې کول ضروری دي. یہ الیکشن وقت میں ہونا چوائس نہیں ہوتی. آئین بڑا واضح ہے. 90 دن میں الیکشن ہو گیا. اسمبلی تحلیل ہوتی ہے. مدت پوری ہوتی ہے. 60 دن میں الیکشن ہو گیا. د مټې تحصیل سربانډه سیمه کې د یو ډاټسن اوړېدو له کبله 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. مړي او زخمیان د طبي امداد لپاره د مټې ذاکر خان شهید هسپتال ته راوړل شوي. ذرایعو تر مخه مړي او جوبل کسان ټول خپلو کې خپلوان دي. پولیسو ریپورټ درج کړی او پلټنې دوام لري. د تخبایي کې کرو مقبره حمید خان کلی کې تربیتي الوتکه راپرېوتلې. د ریسکو 1122 د ریپورټ تر مخه په یاده پیښه کې الوتکې ته جزوي زیان رسېدلی او دواړه پایلټان معجزاتي طور بچ پاتې شوي. ریسکو 1122 په موقع دواړو پایلټانو ته ابتدایي طبي امداد ورکړی او په امدادي هلو ځلو کې بوخت دي. ولې تر دې دمه د الوتکې د راپرېوتلو لامل نه دی ښودل شوی.
نن په مدرسه دارالقرآن الکریم گلشا اشاړي کې د ختم القرآن حفظ تجوید ناظرې او دستاربندۍ او ستره دستوره ترسره شوې چې پکې د مدرسې طالب علمانو، استادانو، علماء کرامو او مفتیانو سره سره ځایي خلکو د فارغېدونکو طالب علمانو خپلوانو په ګڼه شمېره کې ګډون درلودو. دستوره کې ګډونوالو علماء کرامو د علم په ضرورت، اهمیت او وړتیاو تفصیلي بیانونه کړي. بلخوا طالب علمانو په زړه پورې نعتونه، حمدونه او نظمونه هم وړاندې کړي چې له تالار څخه په درنو خاطرو نازول شوي. مولانا حبیب الرحمن ماشومانو ته د ختم القرآن سعادت حاصل کړ. فارغ شو طالب علمانو ته درنو مېلمنو او علماء کرامو د عزت څادرې په اوږو واچولې او د قرآن کریم یوه نسخه یې ورته هم ډالۍ کړه. په خبرونو کې وخت شوی دی وړې شان دمې د دمې نه پس بیا حاضرېږو. ملتیا مو وکړئ. I've had this problem. Big problem. I really needed to get ahead with my future. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes. Thank you. If you were looking for one as well, Look no further. Here's a really good one. Just use mine. use mine. American International Theism University is rated among the top 20 online universities for 2022. Get your master's or doctorate degree from American International Theism University. I'm very satisfied. Definitely recommend. Online accredited degrees in grief counseling, education, business, and Islamic finance. Problem gone. Thank you. So what are you waiting for? Please contact our academic advisor at info@aituedu.org. Or visit our website at www.aituedu.org for more information. الحمدلله په علي هومیوپیتیک جنرال هاسپټل اینډ ریسرچ سنټر کې د مختلفو بیمارو په هومیوپیتیک طریقې علاج سره ښه تسلي بخش علاج کیږي چې په هغې کې د معدې بیماری دي، په هغې کې د ګردو بیماری دي، په هغې کې هغه خویندې وروڼه چې هغه د اولاد د نعمت نه هغه محرومه دي د هغوی په بهترینه طریقه باندې علاج کیږي. دغه شانته کې د چمړې بیماری دي، د بواسیرو، د پراسټیټ، د ټانسلز او دغه شانته کې ډېر شی ناروغۍ داسې دي چې په هغې کې د علي هومیوپیتیک جنرال هاسپټل اینډ ریسرچ سنټر کې ښه تسلي بخش علاج کیږي. په خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی د مټې تحصیل کوري سټیډیم کې د فیصل 11 په نوم را جوړ شوي ټورنامنټ پایلوبه سرته رسېدلې. په فاینل کې ګولډن سټار چمګې خریړۍ او سټرانګ 11 چوپریال ټیمونو درمیان خوندوره سیالي ترسره شوه. ګولډن سټار چمګې خریړۍ 10 اوورونو کې 152 رنزونه جوړ کړل چې په ځواب کې سټرانګ 11 چوپریال په 9 اوور کې یاد هدف ترسره کړ. دغه رقم یا ټورنامنټ سټرانګ 11 چوپریال په خپل نوم کړو. مهمان خصوصي ډاکټر افضال او عقلمند بریالي ټیم او رن اپ دواړو ټیمونو ته کپونه او انعامونه ورکړل. یو ښه فایټ شو ټیم ماشاءالله واجد او احمد حسین او رحمت علي جواد او علي شیر عمران دل سټرانګ وای ظفر علي ټول یو ښه گیم وکړو. نن دغه کم سیله چې واغه زموږ ټیم ته ملاو شو سټرانګ لیون ته ډیر زیات خوشاله دي. ټول کم ینګ پلیئر چې زموږ سره دي ان شاء الله چې هغه چې تر مخکې به هم داسې کوششونه کوي. سبا په 9 فروری د زیارت په ورځ به مدرسه رابعه بصري للبنات شخدړه کې د ختم البخاري او ترجمه قرآن کریم د ختم یو خوندور پروګرام ترسره کیږي. د یاد مدرسې محتمم مولانا عطاالله خان حقانی خپل یو پیغام را لېږلی. راځئ چې وایو. د علاقې مسلمانانو ته یو عظیم پیغام او یو درخواست، یو بلنه، یو دعوت ورکول غواړو. هغه د ختم بخاري د بناتو د مدرسې چې الحمدلله په خیر عافیت سره د کال کې بخاري شریف سره ته ورسېدو. نو دغه دپاره موږ یو پروګرام انشاءالله مقرر کړی دی. 9 تاریخ د جمعرات په ورځ سهار 9 بجې نه انشاءالله تر 1 بجې پورې به انشاءالله که خیر دا پروګرام وي. په دې پروګرام کې د علاقې چې څومره مسلمانان دي، د مباحث مریدان دي، زموږ ملګري دي، اساتذې کرام دي، ټول مسلمانان ته په دې پروګرام کې د دعوت
د هغې درخواست دی چې په دې کې تاسو شرکت وکئ. د باجوړ نوي کلي کورنۍ جګړه کې د ډزو له کبله یو کس خپل ژوند له لاسه ورکړی او بل کس سخت جوبل شوی دی. تفصیلاتو تر مخه باجوړ نوي کلي کې د پلار زوی او نیکه ترمنځ د ډزو له وجې د پخواني MP سراج الدین خان تره خلیل خان جان خپل ژوند له لاسه ورکړی. ذرایع وایي چې خلیل خان جان په خپل مسي ناتار ډزې وکړې چې له کبله یې هغه سخت جوبل حالت کې هسپتال ته ورسول شو. په ځواب کې د جوبل شوي ځوان پلار په خپل پلار خلیل خان جان ډزې وکړي چې له وجې نوموړي له جوبل کېدو وروستو د ښار په هسپتال کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا و تر دې دمه خبرونه. د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د لوی الله په امان.